کراچۍ کې د پښتو ژبې کلتوري فیملی دستورې تابع شوې ده چې پکې ګڼ شمېر هنرمندانو ګډون کړی دی. تفصیل د نعمت زاده په دې رپورټ کې. کراچۍ آرټ کونسل کې د پښتو ژبې کلتوري ټنګ ټکور دستوره تابع کړې شوې وه. چې پکې هنرمندو د خپل د هنر د منتر نه داسې خوندونه را برسېره کړي وو چې ترې راغلو د خلکو خوند یو په دوه سیوا شوی وو. د پښتو ژبې په دې کلتوري دستورې کې د کراچۍ په کچ مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو پښتنو ګډون کړی وو. کراچۍ په دې کلتوري دستورې کې د فن او د فنکار سره سره علم و ادب په اړه هم تذکیرې شوي. نوی کال چې ده دا زموږ د پښتنو دپاره زموږ د خلکو دپاره د مینې او د محبت او د امن پیغام چې راشي موږ دا جذبې لرو. دې جذبې سره موږ اسلام آباد نه کراچۍ ته راغلي یو. دلته ډېر پښتانه شتون لري. دا ټولو مینه ټولوو او د همیش دپاره د دوی په زړو کې کوچني کوچني کورونه جوړوو. د ثقافت هغه هنرمندان چې موږ په کراچۍ کې د پښتو دغه سندرې زده کړي دي او دلته موږ دغه سندرو ته وده ورکړې ده. یقینا چې موږ ته دلته کم زنم د پښتو په سطحه راځي نو موږ ډېر خوشحالېږو. یاره چې پښتو نه سړی دا ټټر نه ایښېږي صاحب بس من خبره ده او باقي اردو بیا ټول پاکستان زموږ ملک ته د هغې دپاره هر قسمې ژبې دي نو هغه زموږ مجبوري وي. 2018 په لومبنۍ میاشت کې د پښتو کلتوري دستوره پیل کېدل د کراچۍ ادیبانو او شاعرانو سره سره عامو خلکو هم د پښتو ژبې دپاره ښه زیری ګرځولی دی. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.